د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی نه یا نون. نه یا نون د پښتو په تورو کې 14 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به ووایو. د کتاب 14 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د نون توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له ښي خوا نه کیڼې خواته د لیندۍ په شکل ځي او بیا بیرته پورته خیږي. دا راښیي چې نون داسې لیکل کیږي. د نون توري شکل او نوم مو وپېژندل. اوس د نون توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، نون توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، نارنج لیکل شوی دی. دا ګورئ، د نارنج په نوم کې یو ځلې د نون توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. د نارنج په کلمه کې د نون توري د غږ شکل په سر کې راغلی دی، لکه نارنج، لکه اسمان، لکه انار، لکه اننګي، لکه پوستین. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه نارنج. شاباس. اوس مو چې د نون د توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د نون توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم نون توری له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د انار په کلمه کې، دریم نون توری له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د اننګي په کلمه کې، څلورم نون توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د پوستین په کلمه کې. اوس دا ګورئ، نون توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، نارنج لیکل شوی دی. دا ګورئ، د نارنج په کلمه کې یو ځلې د نون توری په سر کې د الف له توري سره تړلی راغلی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې نارنج رسم شوی دی. پوهیږئ چې نارنج یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د نارنج انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د نارنج د کلمې لیکل یاد کړئ. د نارنج کلمه له 5 تورو جوړه شوې ده. نون، الف، ر، نون، جیم. توري چې سره یو ځای شي نو نارنج لوستل کیږي. د نارنج په کلمه کې مو د نون توري لیکل ولیدل. اوس به د نون توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د نون کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو هم پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه دا نارنج دی. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د نون توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا نارنج دی. نارنج تریو وي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست، دا توپیر ماته وښیئ. شاباس. په هر هغه نون توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ، دلته 4 ځلې د نون توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ
او د هر زیړ نون توري پر سر نون توری ولیکئ چې د نون توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د نون د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د نون توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. د منان نارنج خوښیږي. د نارنج خوړل ګټه لري. په شنه چوکاټ کې وګورئ، دلته جملې په تور رنګ او هر د نون توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ وویشت. په هر هغه نون توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر نون توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. دوه نون توري د منان په کلمه کې راغلي چې یو نون توری پکې د الف له توري سره یو ځای راغلی او بل نون توری پکې په ځانته شکل راغلی. دوه نون توري د نارنج د کلمې په سر او منځ کې راغلي چې یو د نون توری پکې د الف له توري سره تړلی راغلی او بل نون توری پکې د جیم له توري سره تړلی راغلی. دوه نور نون توري هم د نارنج د کلمې په سر او منځ کې راغلي چې یو د نون توری پکې د الف له توري سره تړلی راغلی او بل نون توری پکې د جیم له توري سره تړلی راغلی. د منان نارنج خوښیږي. او دویمه جمله داسې ویل کیږي نارنج خوړل ګټه لري. اوس قلم راواخلئ، دا په سپین او زیړ رنګ چې د منان نارنج خوښیږي لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه نارنج خوړل ګټه لري د جملې په سر ولیکئ. د منان نارنج خوښیږي. د نارنج خوړل ګټه لري. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا نارنج دی. نارنج تریو وي. د منان نارنج خوښیږي. د نارنج خوړل ګټه لري. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي. توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر نون توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم را واخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا نارنج دی، نارنج تریو وی، د منان
د نارنج خوړل ګټه لري. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د نون توری لیکل شوی دی. د دې هر یو نون توري د پاسه نون توری ولیکئ. کله مو چې هر نون توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ. 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا نارنج دی. نارنج تریو وي. د منان نارنج خوښیږي. د نارنج خوړل ګټه لري. بیا پام دې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس زده کړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې نون توري تمرین وکړئ. د نون توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي نون توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا نارنج دی ولیکئ او په توره کرښه د منان نارنج خوښیږي ولیکئ. د نون توري یوازې شکل لیکو. د نون توري په سر کې شکل لیکو. د نون توري په منځ کې شکل لیکو. د نون توري په پای کې شکل لیکو. دا نارنج دی. نارنج تریو وي. د منان نارنج خوښیږي. د نارنج خوړل ګټه لري. د نون توري یوازې شکل لیکو. د نون توري په پای کې شکل لیکو. د نون توري په پای کې شکل لیکو. دا نارنج دی. د منان نارنج خوښیږي. په دې لوست کې مو زده کړل
د لیک په وخت کې د نون توري شکلونه لکه اسمان، انار، اننګي، پوستین یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: نارنج، اسمان، انار، اننګي، پوستین، تریو، منان، خوښیږي، خوړل، ګټه، لري، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.